ملک په مثل لکه غوا دی ملک په مثل لکه غوا دی چې ټنډان ور باندې جنګ کا دیوال راته لیلا و هره ونه و لیلا ښځه چې ځوانه ده هومره صحت ده بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو د ګرامر چې کوم دی نو دا د یوې ژبې صحیح ویلو چل ته دې ته ګرامر وایي یعنې ګرامر هغه چل هغه طریقه د کومې په ذریعه باندې چې سړی یوه ژبه صحیح ویلی شي د هرې ژبې خپل خپل ګرامر په ګرامر کې ډېرې خبرې شاملې او دغه زده کول غواړي که یو سړی خپله ژبه یا د نور چا ژبې زده کول غواړي نو د دې دپاره به په ګرامر صحیح چلیدل پکار وي نن چې زه تاسو ته په کومه موضوع باندې خبره کوم هغه د پښتو ژبې دپاره ډېره ضروري خبره ده د جملې خاتمه یعنې د جملې خاتمه په کوم ټکي پکار ده په د پکار ده او که په دې پکار ده نو په دا او په دې خو دواړو د جملې خاتمه کیږي خو په کوم ځای کې دا او په کوم ځای کې به مونږ دې لګو نو دا خو به تاسو عام اوس وایئ چې دا په مؤنث یې هغې سره ده او مذکر یې هغې سره دی خو کله کله داسې وشي چې یو تنه ډېره مونږ پاخه خپل ځینې د پوخ عمر شاعران او ادیبان هغې مونږ داسې لیدلي دي چې د هغې نه دا خطایي دا کمزوری کیږي نو زه ستاسو پام دې خبرې ته راګرځوم چې د جملې خاتمه زمونږ اسلافو زمونږ مشرانو څنګه کړې ده نو اوس لکه د مثال په توګه باندې زمانه اور ده ته لکه سپان ده د خوشحال خان خټک د شعر یوه مصره ده زمانه اور ده ته لکه سپان ده اوس دلته وګوره زمانه اور ده نن سبا چې اکثر کسان دا لیکي نو هغې وایي زمانه اور دی نو د جملې خاتمه د اور په حساب سره کوي حالانکه دلته د جملې خاتمه په زمانې سره پکار ده او زمانه په پښتو کې مؤنث دی نو زمانه اور ده ته لکه سپان ده نو د دې خبرې خیال ساتل پکار دی بله خوشحال خټک یو بل ځای کې وایي چې ښځه چې ځوانه ده هومره صحت ده اوس تاسو وګورئ ښځه چې ځوانه ده ښځه او ځوانه ده نو دا خو ټیک شوه دا خو په ده باندې د دې خاتمه وشوه خو که بل طرف ته مونږ وګورو هومره صحت ده نو نن سبا زیاتو کسانو وایي به چې هومره صحت دی ځکه چې صحت خو په پښتو کې مذکر دی نو د دې سره به دی حالانکه داسې نه ده دا د اشاره دلته ښځې دپاره دا د چې کوم ده دا د ټکي دلته د ښځې دپاره راغلی او ښځه مؤنث لکه ښځه ده بل نثر کې هم داسې کیږي لکه اوس د مثال په توګه مونږ وایو چې یو تن لیکلی دی چې قاضي اثر د پښتو ژبې انسایکلوپیډیا دی نو انسایکلوپیډیا په پښتو کې مؤنث ټکی دی قاضي اثر د پښتو ژبې انسایکلوپیډیا دی یعنې قاضي اثر دی یعنې دا نوره جمله ترې مونږ د منځه ټوله وباسو نو قاضي اثر دی اوس به ستاسو په پام کې دا خبره لږه زیاته راغلي دغسې د خوشحال خټک یو شعر دی چې ملک په مثل لکه غوا دی ملک په مثل لکه غوا دی چې ټنډان ور باندې جنګ کا نو ملک په مثل لکه غوا دی نو اوس غوا ده اوس به اکثر کسان وایي چې د چا دې طرف ته پام نه نو هغې به وایي چې لکه غوا سره خو د ټکې راځي ملک په مثل لکه غوا ده خو نه داسې نه ده په یو بل شعر کې چې انصاف عدل تمیز ورڅخه نه وي چې انصاف عدل تمیز ورڅخه نه وي رنګ ورک شه هغه مرد د خدای بلا دی نو تاسو وګورئ بلا خو په پښتو کې مؤنث دی او دلته ورسره دی راغلی خو نه دا هغه تن ته اشاره ده هغه مرد ته اشاره ده نو د مرد او د دې په خپلو کې نسبت دی دلته د بلا سره د دې څه تعلق نشته دی بارام ښځه دی بدرنګه رنګارنګ زیور پې پورې بارام ښځه دی اوس که د یو هغه تن په مخ کې سړی دا خبره وکړي چې چا ته د دې پته نه یا تر اوسه پورې د دې نه نو خبر
نو زمونږ د نن سبا زیاتره کسان دا داسې استعمالوي وی به چې بارام ښځه ده، بارام ښځه ده. نو د بارام او د دې په خپلو کې نسبت دی، د ښځې سره نسبت نشته دی. نو د خوشحال خان خټک چې دا شعر کوم لیکلی دی د ډېر مزیدار، ډېر برابر، ډېر ښکلي مثال. بارام ښځه دی بدرنګه، رنګارنګ زیور پې پورې. دغسې بلا مثالونه زمونږ په نثر کې، زمونږ په نظم کې ډېر دي. خو دا کشر کول کم کسان چې لکه وایي چې زه د ښه نثر ولیکلی شم، زما شعر دی په ګرامر او په هر لحاظ باندې برابر وي، نو دا وخت په وخت ضرورت راځي، ډېر راځي. زمونږ په امروزه ژوند کې د دې ضرورت راځي. نو موږ له پکار دي چې د دې خبرو له خیال وساتو او د دا یا د دې د جملې خاتمه چې کله کوو نو د دا یا د دې نسبت مونږه د هغه ټکي سره وکړو د کوم سره چې د دې نسبت وي. د دې د پیژندو دپاره به څوم اسان مثال داسې دی چې مونږ به را د راوالو، هغه اولنی ټکي به راوالو یا د به راوالو او هغه نسبتي ټکي به راوالو او د منځ د لیک به تنه د منځ دا خبره به تنه لرې کړو، نو بیا به مونږ ته صفا پته ولګي چې دلته څه پکار دي. نو د یو څو مثالونو نه امید دی چې تاسو ته به د دې پوره پته لګېدلې وي او آینده لپاره به انشاءالله په خپل لیک کې که هغه نظم وي او که نثر وي نو د دې به پکې ډېر خیال ساتئ. او بیا هم که د چا داسې څه تپوس وي نو هغې په کمنټس کې هم دا تپوس مانه کولی شي. نو او نور هم ستاسو په خوښه به نور هم داسې موضوعات که خیري مخې ته راوړو چې ستاسو کومې مشورې، کوم تجاویز یې څه او اوس ستاسو نه په دې باندې اجازت غواړم. د الله په امان.